اوس یو انسان توبه وباسي نو بیا پکار دی ټولو ملګرو ته دا ما خواسته چې انسان معافي وغواړي نو بیا پکار دی چې بس دا تاسو ته وایم چې هغه زړه ویډیوګانې ډیلیټ کړي او دعا ورته کوئ چې الله دې ورته هدایت وکړي چې د خپلې لارې نه واپس نشي چې خپله لاره باندې بیا روان شي کومه چې د تبلیغ لاره ده. السلام علیکم ملګرو، څنګه له خیر برابر ملګرو، امید لرم چې ښه به څنګه چې تاسو ته پته چې شهسوار چې کومه ویډیو پرونی چې خلکو ټولو د خپل پیجونه ورکړي وه، اوس نوې ویډیو راغلی ده چې هغه معافي غوښتې ده او خفه دی، وایي چې ما نه دا خبرې په غوسه کې شوي دي. زما په سیټ چې دا کومې ویډیو چلیږي نو زما په دې سیټ چې دا کومه ویډیو چلیږي دا د هغه ویډیو ده چې هغوی ما یاره دا خبرې په جذباتو کې کړي، جهاد وغیره. نو زما چې څومره خیال دی هغه خپل د تبلیغ طرف ته واپسي راځي او ډېرو خلکو سره د ډونیشن چې کوم خبره وه هغه سره خلکو وکړه. نو دله به باقاعده چې کوم نور سوشل ورکران دي کوم چې ډېر زیات مشهور دي، خوشحال خان دی او 400 وال چې کوم هغو ورسره د ډونیشن تاوان خبره کړله، نو هغه به انشاءالله دله روپۍ لګي. نو هغه ملګرو ته زما دا خواست دی چې چا دا کومه زړه ویډیو چې وه د ټیک ټاک هغه ما خپله ډیلیټ کړه او د تاسو چې کوم چا هم خپل پیجونه والا ته یم چې چا پسې کړي نو مهرباني وکړئ هغه ویډیو بیا مه راتازه کوئ او کنزل دا چې دي دا نو هغه ویډیو چې دی هغه بالکل بیا مه راتازه کوئ، مهرباني وکړئ چې زما دا پیغام چې دی دا لږ مخکې شیر کړئ چې دغه ملګرو ته ورسي. نو انشاءالله ستاسو په یو شیر باندې به ډېر ملګري ورته کنزل کوي. ما صرف هغه کمنټس چې وو هغه پرونی ویډیو ما په دې کتونکو پرېښود چې یاره ما یې که دی 2 کاله تبلیغ وکړو او بیا اوس سندرو دې ته راځي نو تاسو پوته څه وایئ. نو ډېرو ملګرو پې لعنت او وغیره ډېرې کمنټسونه خو ویډیو چې ما کومه نوې ویډیو دغه وکړه نو هغه ما ډیلیټ کړه. نو تاسو ته هم هغه ملګرو ته یم چا چې پسې کړي دي هغه ټیک ټاک کې ویډیوګانې دي وغیره چې کومې دي هغه مهرباني وکړي چې هغه ویډیو ډیلیټ کړي، هغه معافي غوښتې ده. او کله چې یو انسان معافي غواړي نو بیا پکار چې دا بیا پرېښودل پکار چې یاره معافي وغوښته.